څه وخت مخکې زما نه یو کس تپوس کړی و چې یاره زه د خپلو ماشومانانو تربیت څنګه وکړم. ادمه سمپل دا وی چې یاره ته داسې وکړه چې ستا د ماشوم کله په تا پسې راشي او سار ستا نه پیسې غواړي سکول له ته حساب وکړه که دی 50 روپۍ ورځ تا خوري د دې نه راځي 300 روپۍ هفته ته ولې خیر یو نیم سل زیات ورکوه 1500 روپۍ د هر اتوار په ورځ دله ورکوه. خو دې ماشوم ته دا ووایه که دا پیسې ته په یو ټایم وخوړې نو بیا به تا ته پیسې نه میلاویږي او ما یې دومره سختي ورسره هم وکړه چې یاره دی که ځان وهي ټکوي جاړي ما یې بس ته به ورته وایې چې نه د بل اتواره پورې به صبر کوې. خو ما یوه مهرباني به وکړې چې کله بل اتوار راشي نو ته به خامخا دله بیا پیسې ورکوې داسې به نه کوې چې یاره ستا سره خو پیسې شته هغه به هغه جمع کړي که نه. ما یې دا کار شروع کړه او بیا به ګورو. څه وخت بعد د هغه سره زما رابطه وشو. هغه وایي چې یاره ماشومانان اوس ښه شوي دي دا ګډ وډ خوراکونه نه کوي دا چیپس ارتغول چیپس او ګلپاڼه چیپس او پلان کې چیپس و. څه وخت بعد چې زه مشهور شم تاسو ګورئ بیمبق چیپس په هم راشي وی دا نه خوري دا خاصه موسۍ یو شی بل شی په ټایم باندې راځي په کور کې چې هر څه پاخه وي هغه خوري او ماشاءالله دا دوه نیمې میاشتې شوې ماشومانان ناجوړه شوي هم نه دي. ما یې دا یوه پیدا بیا مې دا کس پوه کړو چې ګوره دا ماشوم چې دا پیسې جمع کوي د ده په ذهن کې به یو سوال پیدا کیږي. هغه سوال به دی چې دا پیسې زه دلته ولګوم دا به څومره کارامه دي یاره ماله لګول او په کار دی او که نه د ده په ذهن کې به هر ټایم دا ششو پنج چلیږي چې دا پیسې زه وخورم خو ختمې به شي که بچې کم بل هفته کې به 1000 روپۍ شي. نو د ده په ذهن کې سوال پیدا کیږي د سوچ کولی شي. ځکه خو موږ ته اسلام وایي چې یو ملا ودروئ او په خطبه کې د هغه نه تپوس وکئ سوال ترې وکئ. موږ نن د چا نه تپوس کولی شو موږ د ملا نه تپوس نشو کولی که نایي راله یا اخته خراب کړي یا د هغه نه تپوس نشو کولی د خپل مشر نه تپوس نشو کولی په سکول کې د استاز نه تپوس نشو کولی چې هغه ځای د سوالونو جوابونه دی. ما یو خو دا کار دویم ما یې ده سره به د راروان وخت غم شي فیوچر پلانینګ به کوي. دی به اوس سوچ کوي که نه چې یاره دا پیسې 15000 ته ورسي زه به څه کوم چې 10000 ته څه ولګي ورسي بیا به زه څه کوم. نو دی مخې ته سوچ کوي چې یاره زه به په دې پیسو څه کوم. بیا به دی خود مختاره شي چې د سره 10000 روپۍ یا 15000 روپۍ یا 15 راجمع شوې ده ته دومره اجازت ورکړه چې دی په دې پیسو باندې هغه کار وکړي کوم چې دی غواړي. که دی پې ځان نه سایکل اخلي که دی پې ځان نه لیپټاپ اخلي که په موبایل اخلي که څه پې کوي هم ودې کړي. او موبایل به تاسو وایي چې یاره نن سبا خو وړو له موبایل ورکول نه دي پکار د هر چا سره موبایل شته نو دا دروغ د ځان سره مه وایئ. نو ما یې دله دومره اختیار ته ورکړه چې دی خپله فیصله په خپله وکړي بل کار به څه وشي دی به په خپلو فیصلو کې خود مختاره شي. من خو ماشوم د 15 کالو پورې دې ته نه پرېږدو چې په خپله خوښه یې اخته واړه کړي او بیا چې کله د هغه د خوښې وخت راشي زما په شانتي اخته نه ختلی نو ستا ماشوم چې دی به هر ځای سوال کولی شي دی به مخې ته سوچ کوي او دی به په ژوند کې صحیح فیصلې د اغستو نه مخکې سوچ کوي او صحیح فیصله به اخلي. پېښور په موږ کې د ټولو نه زیات تعلیم یافته ښار دی غټې غټې یونیورسټیانې لري. د هغو د جنکو انسټاګرام ته چې لاړ شي ټول د یونیورسټیو کې څوک بوټان ښکاره کړي چا پکې لاسونه ښکاره کړي ښه تعلیمونه د پېښور خلک کوي. نن هغه ملا له ولې ورکو د یو سړي په ذهن کې دا سوال نه راغلی چې د دې نه تپوس وکړي چې ستا سره د راروان 15 کالو دپاره څه پلانینګ دی. که ته زما نه په جنت وټ واخلې نو جنت ته خو به ته صرف او صرف په دې تلی شي چې ته مړ شې. آیا ته ما وجنې تاریخ انصاف خو جزه بی آر ټي رخ کړه ښه کار یې وکړو ډېر لیټ یې وکړو خو بیا هم موخ یې کړو. اوس په هغې کې لږې ډېرې غلطیانې دي ستا سره داسې څه فارموله شته چې دغه غلطیانې ته وکاږي او دا دغه چې دی دا کارآمد شي دا په کار راشي. تاسو کې یو کس د خپل کینډیډیټ نه دا پوښتنه کړې ده چې ستا سره د راروان وخت دپاره څه دي؟ نه. تاسو خپلو ماشومانانو نه فقیران نښ کړي د هغو ذهن بس هم د هغه ماشوم وي چې بس د مور نه 10 روپۍ واخلي او پارټ ټایم پې کار روان کړي څه پې وخوري خوشحاله شي. تاسو خپل وټ
په وقتي طور په 1100 په 1200 روپۍ خرڅ کړو، په خیراتونو یې خرڅ کړو. تاسو له چا عزت نه دی درکړی، ولې چې تاسو سوال نشئ کولی، د خپل حق تپوس نشئ کولی. څوک یو کور کوڅې له راغی لاسنیوی درته وکړه، تاسو په هغې ووټ ورکړو. نو زموږ چې څنګه وخت یا خو لاړو، تباه شو، برباد شو. خو که غواړئ چې ماشومانان مو صحیح وخت تیر کړي او په راروان وخت کې هغه فیصلې وکړي، وس بل به دا کار وشي چې کله ستاسو ماشوم رالوی شي، دی به یو ښه کاروباري سړی وي. دی به داسې نه کړي چې یاره پلانکي ځان نه دا کاروبار رخ کړی او دومره پیسې ګټي. نه، دی به اول سوچ کوي چې زما سره څومره وسایل دي، زه چې دا کاروبار شروع کوم ما ته به څومره منافع میلاویږي، زه به څومره کامیاب یم. نو که دی 30-40 لکه روپۍ په یو کاروبار لګی، دته به پته چې زه به د دې نه دومره منافع چتوم. که نشم اوچتولی، دی به هغه ځای پیسې نه لګی. اوس زموږ خلک څه کوي؟ بل کس په کاروبار شروع کړی، هغه به پیسې ګټي، دا کار به ښه صحیح رواني، دی به ورته ډز مخامخ هغه شان کاروبار شروع کړي، سیم کاپي. نو په دې کې 2 کاره کېږي. یو خو به ته تباه او برباد شي، خپلې 50-60 لکه روپۍ به غر کې کې، ولې ستا څه پلانینګ نشته ته چې دا کاروبار شروع کړی دی. یا به داسې کار وشي که ته ډېر زیات خوش قسمته وې، نو د هغه سره به هغه کاروبار نیم کې، کسټمر یا ګاهک به ورسره نیم کې، چې ګاهک ورسره نیم کې، خپل دې هم تاوان وکړو، د هغه دې هم تاوان وکړو. نو د خپل ماشوم نه که یو ښه کاروباري رغول غواړئ، د نن نه دا فارموله استعمال کړئ. او وټونه خرې ورې 15 کاله په سن لاهو. نو هم دا وخت دی چې تاسو د خپل ماشوم مستقبل سوچ وس وکئ، چې هغه صحیح سړي له وټ ورکړي، صحیح فیصله وکړي، صحیح کاروبار رخ کړي او یو کامیاب ژوند تیر کړي. داسې نه چې د چا نه جیلس وي او زر یو ځای خپې ور دننه کوي او کاروبار شروع کوي او تاوان کوي او بل ځای او بل ځای. نه، خپل ماشومانانو ذهن د وس نه جوړ کړئ. تر بلې ویډیو بیم باب.